अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ज़ेमा नवीद बहज़ाद और तासो मर्दान न्यूज़ गोरे दा टाइम की कदरमनो तास सरा द मरीना अपडेट्स शेयर कोमा कदरमनो दा वक्ती प मरी की ढेर ज़्यादा वोरा वरिदल ज़्यादा तीरो सोरा ज़ोरासी او ډیر خلک چې دي نو هغوی چې کوم هلته تللي وي نو د هغوی ګاډي چې دي نو هغه هلته کې انښتي دي واوره کې، ځکه چې روډونه چې دي دا د واورې نه ډک دي. تاسو په دې ویډیو کې هم کتلی شئ او خلکو شپې چې دي نو دا په روډونو باندې تېرې کړي دي، ګاډو کې دننه شیشې بندې دي. نو چې کله شیشې بند دي او واوره ورېږي او شپه په تاسو باندې راشي ټوله شپه، نو تاسو به ظاهره خبره ده چې د یخ نه د بچ کېدو لپاره به تاسو هیټر جلاوئ، او چې هیټر جلاوئ او بیا آرام کې انسان خوب کوي، نو هغه بیا په دې هغه ته دا احساس نه کیږي چې ګاډي کې چې کوم دی هغه اکسیجن کمی واقع شوی دی، امونیا ګیس یا هایدروجن ګیس چې کوم دی نو هغه حاوي شوی دی او اکسیجن کمی دی. نو د هغې د وجې نه مرګ هم واقع کیدی شي او همدغه شان شوي هم دي. تقریبا دا تر دې دمه پورې 22 کسان چې کوم دي هغه مړه شوي دي او چې په یې کې 4 تنان د مردان هم دي، ځوانان تنان دي. دا ټایم به تاسو په سکرین باندې ګورئ. نو دی هم د سیل دپاره تلي مري ته چې هلته نه د هغوی د مرګ خبر راغی. ډېر زیات افسوسناک خبر دی. ډېر خلک دا وخت هم چې کوم هلته تللي دي یا راتلل روډ باندې ډېره زیاته واوره ده او واوره ورېږي، د هغې د وجې نه هغوی نه مخکې تللی شي نه وروسته تللی شي او په روډ باندې بند شوي دي. او دا وخت به تاسو دا هم چې ریسکیو اپریشن چې کوم دی د آرمي د طرفه هغه هم سټارټ دی، امدادي سرګرمۍ چې کوم دي هغه هم روانې دي د سنوفال ایریاز ته کم از کم په دې ورځو باندې مزې، ځکه چې حالات ډېر زیات خراب دي او تاسو به ځئ چکر له د انجویمنټ دپاره به ځئ او خدای مکه هلته نه تاسو د مرګ خبر راشي، نو دا ډېره زیاته به زه داسې ویم چې دا د خودکشۍ سره مترادف خبره ده. نو لکه پرون هم زما یو ملګري سره خبرې اترې کېدلې او هغه دا وی چې یاره زما مري ته سنوفال کتلو لپاره ما ورته لکه ته خو ځان له کمزورې یا ته به څه کې هلته کې ته خو به ظالمه د یخ نه مړ شي. نو هغه څه وي هغه وی زه به ډبل جرابې واچوم، بنینونه به واچوم او دا غټ بلاوزر به واچوم یو څه بل څه. نو هغه ټیک شو منم، خو زه به څنګه لکه دې وور تاسو وګورئ که نه، دا په سکرین تاسو ګورئ دا ټایم کې دا دومره وورې ورېدلي دي او روډونه بند دي کې لینډ سلایډینګ هم کیدی شي او نور هم داسې حالات سنګین کیدی شي. نو مهرباني وکړئ بالکل مزه او په کورونو کې کینئ ښه په ارام او د هغې پسې تاسو نور هم انجویمنټ کولی شئ. په خپل کورونو کې ګرم خوراکونه وخورئ او ښکلی یخ موسم دی او بالکل دغه طرف ته لاړ نه شئ. او ماشومان هم پکې ډېر زیات دغه شوي دي، هلته کې پڅو شوي دي او ماشومان خو تاسو ته پته نو هغه دومره یخ او یا داسې قسم حالات چېرته مقابله کولی شي. تاسو ټول ته دغه یو ریکویسټ دی چې په کورونو باندې کینئ او بالکل بهر مه اوسئ، د خپل ځان حفاظت وکړئ، د خپل ملګرو سره هم دغه ویډیو شیر کړئ چې هغوی هم دغه طرف ته نه ځي. انشاءالله د نوې ویډیو سره بیا ستاسو خدمت کې حاضرېږم او تر هغه دمه تاسو نه نوید بهزاد اجازت غواړم. د الله په امان.